अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़म सासरो हसन शहीद यौ ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل نستاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو چې تاسو هم غواړئ چې تاسو په خپل موبایل کې تاسو فیسبوک، میسنجر، واتس اپ دا ډیر ځات په اسانه طریقه باندې لاک کوي کې بیا کله هم تاسو ملګری یا هر څوک تاسو موبایل راخلی او هغه کې مطلب سګوري نو بالکل هغه تاسو واتس اپ، میسنجر، فیسبوک دا سبنشي اوپن کولای چې هم تاسو غواړئ که تاسو ټیک ټاک لاک کول غواړئ، هر یو تاسو په خپل موبایل کې لاک کول غواړئ نو ډیر ځات په اسانه طریقه باندې تاسو لاک کولای شئ او بیا به هیڅ څوک هغه نشي اوپن کولای. اگر که تاسو په موبایل کې نور هر څه کوي خو دغه اپلیکیشن به نشي اوپن کولای نو دا به تاسو څنګه کوئ دغه ټوله طریقه تاسو ته سټیپ بای سټیپ خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. دغه اپلیکیشن د فیسبوک، میسنجر د ارسل لاک کول لپاره به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ، په هغه کې به تاسو لاک کوئ نو دغه اپلیکیشن لینک چې کوم دی په یوټیوب کې به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو دغه اپلیکیشن لینک میلاو شي. هم دغه لینک نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو ډاونلوډ کوو انسټال شو نو سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ نو تاسو نه پسټ اپ ته یو کوډ وړي چې تاسو د اپلیکیشن له یو کوډ برابر کړئ نو تاسو به څه وکړئ سمپل تاسو بدلته یو کوډ چې کوم دی هغه تاسو د اپلیکیشن له برابر کړئ نو دلته به سمپل تاسو یو کوډ چې کوم دلته مطلب ډال کې مطلب زلته وغواړم چې ال دغه شان جوړ کم نو بیا تاسو لاندې کنټینیو آپشن درکړئ سمپل په کنټینیو آپشن باندې کلیک واخلئ بیا به تاسو وکړئ واپس په به دغه شان ال دلته ولیکئ نو بیا به تاسو وکړئ په کنفرم باندې کلیک نو دا لاک په تاسو سره کنفرم شي تاسو کاری پیټرن کنفرم بیا تاسو دلته بل یو سکیورټي ایمیل چې کوم دغه تاسو دلته ام اډ کولای شئ که تاسو نه مطلب خپل کوډ ير شي نو تاسو دلته بیا د رقم په دې باندې ارسل ریکور کولای شئ او تاسو لاندې یو سیو آپشن چې کوم درکړئ سمپل به دې سیو باندې کلیک واخلئ اتوماتیکلی ایمیل ایډریس not valid دلته به تاسو یو ایمیل ایډریس چې کوم دی ولیکئ که دا تاسو نه لیکئ نو دا بیا نه اخلي نو سمپل ما یو ایمیل ایډریس چې کوم دی هغه ولیکئ بیا په سیو باندې کلیک واخلم نو تاسو ته کاری دا اپلیکیشن چې کوم دی زموږ سره د نه اوپن شو نو تاسو ته کاری په دې کې ټول اپلیکیشن څومره زموږ ګیلری دا که زموږ فیسبوک ته که زموږ واتس اپ ته هر یو شی چې کوم دی هغه موږ دلته شو کو که زه اوس وغواړم چې په دې کې زه لاک کم فیسبوک لاک کم یا راسي بل اپلیکیشن لاک کم تاسو سمپل د هر اپلیکیشن دلته مخې ته تاسو تاله نشان چې کوم دی هغه درکړي هغه باندې به تاسو کلیک واخلئ او به تاسو ته کاری پرمیټ آپشن چې کوم تاسو بل در کې په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو فیسبوک دا به تاسو سره لاک شي تاسو ته کاری دلته I go to it دلته به تاسو د پرمیشن ورکړئ د ټول اپلیکیشن لپاره چې تاسو کم یو هم اپ په دې کې دنه لاک کوئ نو تاسو به ډیر ځات په اسانه طریقه باندې لاک کوئ تاسو ته کاری پسټ اپ تاسو دغه اپلیکیشن درک اپ لاکر نو تاسو بدیله دغه رقم پرمیشن بدیله تاسو ورکړئ تاسو ته کاری واپس چې تاسو بیک شي دلته به اوکې آپشن تاسو درکې کله چې تاسو په اوکې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته کاری فیسبوک چې کم دی نو تاسو سره لاک شو به چې کوم اپلیکیشن تاسو لاک کړی هغه تاسو څنګه معلوموي تاسو لاک اپ آپشن دلته درکړل په دې باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته کاری دلته چې کوم اپلیکیشن تاسو لاک کړی هغه ټول به تاسو دلته ډیر ځات په اسانه طریقه باندې شو کوي تاسو ته کاری دا ټول مطلب په دې کې لاک دغه رقم تاسو به ته ان لاک کولای شئ تاسو ته کاری ډیر ځات په اسانه طریقه باندې بالکل په یو کلیک باندې تاسو کولای شئ ال اپلیکیشن چې کوم دی تاسو ته سایت دلته خې که تاسو پکې یو لاک کول غواړئ نو سمپل تعالی نشان تاسو درکړی دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته کاری دغه یو اپلیکیشن چې کوم دی به تاسو سره لاک شي ابه کا مطلب زلال شم او د خپل موبایل فیسبوک اوپن کوم هغه به ما سره نه اوپن کیږي هغه به معنا مطلب دغه شان لاک غواړي نو ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ ډیر ځات زبردست سکیورټي والا اپلیکیشن دی تاسو له ډیر ځات مزه درکړي چې کله تاسو موبایل څوک راواخلي او تاسو نه بیا تاسو کوئ چې تاسو فیسبوک هم کوډ دی واتس اپ هم کوډ دی هر یو څه به بالکل تاسو کوډ وي نو بیا بس تاسو مطلب تصویران یا تاسو میسجونه څوک نشي کته نو حکومت ګور دا د ویډیو امید لرم تاسو سټیپ بای سټیپ په دې اپلیکیشن باندې پوه شئ وستئ هم دا شان نور ویډیوګان ته پر زموږ چینل په شټ ایگزام سره ضرور سبسکرایب کړئ موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ الله پامان.